سلامونه د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې په تیرو کې د پاڼه ورژې د ناول 12مه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول 14مې برخې ته هرکلی کوم. د پخوانۍ پروینې اوسنۍ آسیې انتقام او ځان وژنه. سره له دې چې زما اوسني موقعیت زما اروا او فکر ته زما تر ویرونکي سقوط هاخوا د وړاندې تګ اجازه نه راکوله چې د خپل ماتم او محنت له خونې خپلو فکرونو ته پراختیا ورکړم او د بهر په اړه سوچ وکړم. خو داسې ښکاري چې د فاحشهخانې په اوضاع کې فاحش بدلونونه راغلي او یوه لویه بې نظمي پرې حکومت کوي. نه پوهېږم څه شوي چې ټول خلک په تلو راتلو کې ښکاري. په دغه سوچونو کې وم چې رڼا په بیړه او ویرېدلې څېره راننوته. ویې ویل پوهېږي چې څه شوي؟ نه، مشره مېرمن ووژل شوه. چا ووژله؟ دغه کاغذ ولوله، بیا به پوه شي. په ویره یې شاوخوا وکتل او 3 تاوې شوې پاڼې راواچولې او ووته. کاغذونه مې راواخیستل. تر هر څه مخکې مې لاسلیک ته وکتل. ومې لیدل چې د پخوانۍ پروینې او اوسنۍ آسیې توري لاندې لیکل شوي. د دې نوم لوستلو د 2 شپو مخکې خوب را یاد کړ. د لیک لوستو ته مې تنده زیاته شوه چې دا دی. د لیک متن همدلته هم وایم. ګرانې بدریې، شاید ستا تر پامه به سخته بې وفا او سست انسوره درغلی یم. که زما په اړه د هره نظریه خپله کړې وي، زه هېڅ وخت د ځان دفاع نه کوم. تا ته بشپړ حق درکوم. ته ډېره لیواله وې چې زما له برخلیکه خبره شي. پر دې مهال چې له ژونده مې د لاس مینځلو تصمیم نیولی غواړم ستا هیله ترسره کړم او ځان در وپېژنم چې پوه شي یوازې تا او ستا خور لڼه د دغه خلکو په جنایتکارو لاسونو اسیر او بدمرغي شوي نه دي، بلکې زه او زرګونو نور کسان هم د دغه جنایتونو قرباني شوي. زه هم لرې یا نږدې د آدم لار نیسم. څه ګټه لري چې ووایم پلار مې د کومې طبقې و او مور مې څوک وه؟ داسې وګڼه چې پلار مې حسن خان او مور مې رقیه وه. څرنګه چې ته ورسره نه پېژنې، نو د هغوی پېژندنه هم ګټه نه لري او ته یوازې زما له برخلیکه د خبرېدو تنده لري. خو د مور او پلار په اړه مې یوازې همدومره لیکم چې پلار مې په همدان کې د یوې دولتي ادارې کارکوونکی و. مور مې د هغه له خپلوانو څخه وه. وروسته یې سره واده وکړ. د واده نتیجه یې زه، زما یوه بله خور او یو بل ورور دی. دغه ورور زما او د خور ترمنځ مهال کې پیدا شوی. 1 کال کېږي له هغوی څخه خبره نه یم چې مړه دي که ژوندي. ژوند مو په متوسط ډول تېرېده. نه مو ډېره شتمني لرله، نه هم د شپې ډوډۍ ته محتاجه وو. په هغو کسانو کې مو پته او درناوی درلود چې زموږ کره تلل راتلل. زه 14-15 کلنه وم. زده کړه مې بده نه وه. ډېره کارپوه، هوښیاره او فعاله جنۍ وم. زما ځواني او ښایست یې هم لیدلی و او نوره نه ښایي چې ووایم ظرافت او ښکلا مې لرله. د پلار په دوستانو کې مې یو ځوان هم و چې په همغه ښار کې اوسېده. زما له پلار سره یې کار کاوه. که رتبه یې تر هغه لوړه نه وه، ټیټه هم نه وه. په ظاهره ډېر ښکلی، شیک او ظریف اندامه و. وروسته تر دې چې دغه ځوان څو ځلې زموږ کره راغی، زما ورسره مینه پیدا شوه. یو ماسپښین له ما او مور پرته بل څوک په کور کې نه وه. د کور ور یې وټکاوه. ما ور پرانیست. حجاب او پرده مې نه وه، ځکه په کور کې دننه وم. سر مې لوڅ و او کالي مې هم معمولي و. ما ګمان کاوه ور به بند وي. دالان ته ننوتم، خو ومې لیدل چې د کور ور خلاص دی او مغه ځوان پکې ولاړ دی. ما چې ولید غوښتل مې وتښتم او یو څادر پر سر کړم، خو نارې یې کړې. روزل شوې او مکتبه نجونې باید د دغه دودونو پابندې نه وي. زه چې یوه مغرور او بې پروا جنۍ و، مخې ته یې ودرېدم او ومې ویل څه دې ویل؟ هغه ډېر راته ځیر شو او ټوله یې ولیدم، خو د دې لپاره چې ځان یې نه وي بایللی ویې ویل له پلار سره د کار لرم. غوښتل مې ورسره وګورم. هغه په کور کې نشته. ته یې لور یې؟ هو. ډېر ویاړم چې ملګری مې یوه باتربیه او متمدنه لور لري. ستاسو نیک نظر دی. ما چې ولیدل د دروازې مخې ته له هغه سره خبرې اترې ښه کار نه دی. نو ومې ویل که کوم مهم پیغام وي ما ته ووایه چې ور ویې رسوه. نه، اوس څه خبره نشته. انشاءالله بیا به یې لیدو ته راشم. خو بیا هم ولاړ و او نه ته. که ما په همغه حالت پرېښی وی او کور ته ننوتلی، بې ادبي او بې پروایي وه. ومې لیدل هغه وړاندې راغی او ویې ویل که اجازه راکوې خپله ناڅیزه دوستي تا ته در ډالۍ کړم.
او ځان ستا ارادتمن وبولم. ډېره مننه. په سترګو کې د شهوت نښې ښکارېدې. هره شیبه رانږدې کېده. غوښتل مې ترې وتښتم. ویې ویل کوم مقصد نه لرم. غوښتل مې یوه پټه خبره هم درته وکړم. مهرباني وکړه اجازه راکوې چې تا ستا له پلاره وغواړم. سر مې ښکته واچوه او غلی پاتې شوم. هغه رانږدې شو. پرته له دې چې کوم مقاومت وکړی شم ښکلې کړم. څه وکړم؟ د مینې تر اغېز لاندې راغلم او له تسلیمۍ پرته مې بله چاره نه درلوده. ما په دې خبره خپل شرعي میړه وګاڼه او وروسته مې وویل اوس لاړ شه او بیا بل وخت راشه، ځکه په دې وضع په دالان کې ستا درېدل غوره نه دي. که مې کوم لیک درته لیکه څنګه یې راواستوم؟ د ښاري پوست په وسیله. دغه پته مننه یې راڅخه وکړه. بیا یې ښکل کړم او ووت. ګرانې بدریې، که وغواړم چې خپله ټوله تاریخچه درته ولیکم او له هغه سره خپله عشقبازي درته بیان کړم، یو لوی کتاب به شي. همدومره لیکم تر هغې وروسته به داسې ورځ نه وه چې د هغه د مینې او لیوالتیا له خبرو ډک لیک به نه راته. ما به هم په 2-3 ورځو کې یو ځل د لیک ځواب ورته لیکه او خپله مینه مې ورته بیانوله. یوه چهارشنبه مې د هغه لیک ترلاسه کړ. زه یې له ښاره د باندې باغ ته بللی وم او ډېر ټینګار یې هم کړی و چې باید غوښتنه یې ومنم. قول یې هم راکړی و چې په باغ کې به له هغه پرته بل څوک نه وي، هلته به ګرځو او تفریح به کوو. دا قول یې هم راکړی و چې زما ناموس به هم خوندي وي، له شرافت او انسانیت څخه به پښه نه اړوي. په خپل لیک کې دومره زارۍ کړې وې چې له ناچارۍ څخه مې ومنله. د جمعې په ورځ مې په یو ډول مور او پلار راضي کړل چې نن له څو نورو ټولګیوالو سره د یوې بلې ټولګیوالې کره مېلمانه یو. هغوی هم اجازه راکړه چې لاړه شم. له مخکې طرحې شوې نقشې سره سم هغه سړک ته لاړم چې په ټاکلي ساعت سره ورسېدلو. زه په یوه بګۍ یا د آس ګاډۍ کې کېناستم او هغه هم په بله کې، او د هغه باغ پر لوري وخوځېدو. کله چې له ښاره لرې شو، هغه له خپلې بګۍ راښکته شو او زموږ بګۍ ته راغی. د بګۍ خاوند ته یې وویل چې په پلاني ساعت راشي او موږ بیرته ښار ته ورسوي. زه هم د مینې اسیره شوی وم. د هغه له دغه چلند سره مې مخالفت ونه کړ. په خوښۍ سره نوموړي باغ ته ورسېدو. رښتیا هم په باغ کې بل څوک نه و. له خوښیو او سعادت ډکه ورځ مو چې باید د خپلې بدمرغۍ او خوارۍ لومړنۍ ورځې ونوموم تېره کړه. د خبرو په ترڅ کې مې وویل ولې دې زما د خواستګارۍ هڅه ونه کړه؟ په دې تمه وم چې په کور کې مو ځینې نیمګړتیاوې لرې شي. په کور کې څه ستونزه لرې؟ ځینو شیانو لکه میزونو، کټ او نورو ته ضرورت دی. دا خو تر واده وروسته هم برابرولی شو. زه غواړم ستا تر راتګ وړاندې د راوړلو لپاره خواري وګالم. هغه ورځ داسې ځای نه و چې موږ پکې ونه ګرځېدو. داسې واښه نه و چې پایمال مو نه کړل او داسې څانګه نه وه چې یو ګزار مو ور نه کړ. لنډه دا چې دومره په مینه او خوښۍ کې ډوب وو چې د ستړیا له کبله په داسې ساحل کې بېواکه پرېوتم چې شاوخوا یې د صنوبر او سروې ونې وې. د دې ترڅنګ د مینې په هغو شهدو هم ماړه شولو چې زه یې باید د محنت د زهرو نوم ورکړم. خدایه، انساني ښویېدنو ته څومره ویرونکي کندې پرتې دي. زه یو وخت په صد شوم چې د عصمت او عفاف لمن مې څیرې کړل شوې. په توندۍ سره مې ځوان ته وویل تا خو ویل زما ناموس ته به لاس نه راغځوې. دا به د هغه کسانو لپاره بې ځایه خبره وي چې یو بل د میړه او ښځې په توګه پېژندلې وي. ما قول درکړی چې تا به ځان ته غواړم. ډاډه واوسه، په خپل قول به وفا کوم. غلی شوم او د هغه پر قول مې باور وکړ. پاتې ورځ ما هم په عشرت او خوښۍ سره تېره کړه. سبا مې ورته یو لیک ولیکه چې په خپله ژمنه وفا وکړي. 2 ورځې تېرې شوې خو جواب یې رانغی. ګمان مې وکړ ناروغ شوی به وي. ډېره ووېرېده. بل لیک مې هم ور ولیکه او خپلې اندېښنې مې ورته بیان کړې. بیا هم جواب رانغی. 2 نورې ورځې هم تېرې شوې. 3م لیک مې په توندو عبارتونو او جملو ولیکه چې نارینه خپل قول ساتي او حتما ورته په تمه یم. آخر مې د هغه لیک ترلاسه کړ. بده به نه وي که دلته یې هم راواخلم. ګرانې، ستا 3 واړه لیکونه مې ترلاسه کړل. د ځواب د ځنډېدو علت هم دا و چې نه مې غوښتل ستا اروایي خواشیني راوپاروم.
اوس چې پر ځواب ټینګار کوي نو وایم چې زه له خپل هغه تصمیم څخه اوړم چې ستا د خواستګارۍ په باره کې مې نیولی وه. غوره به دا وي چې د واده لپاره ځان ته بل ځوان وټاکې. که له ما نه یو غوڅ دلیل غواړې نو ته ما تجربه کړلې. نور درته ولیکم چې ته یو سستنسوره جنۍ یې. ډېر ژر د خلکو په دوستۍ اعتبار کوې. د هغو په ژمنو تېروځې. زما د معاشرت او دوستۍ موخه یوازې تفریح او عیش وه. که په راتلونکي کې هم راسره اړیکې پالې زه د هرکلي لیوالی یم. خو که خیال لرې چې زه د شرعي ښځه کړم دا یو خام او بېځایه خیال دی. لاسلیک. ګرانې بدریې، آیا پوهېږې دغه لیک څومره شوم او کرکجن اغېز راباندې وکړ؟ څو ځلې مې په لاس کې کېکاږه. په همغه غوسې سره مې غوښتل له کوره ووځم او چې هر ځای مې وموند پر مخې ناړې توک کړم او ووایم: ای بې غیرته، بې شرفه، بې ناموسه او نامرده. خو ومې لیدل چې دا کار هم نتیجه نه ورکوي او د هغه د ننګ خاپې به هم تر عمره زما پر تندي وي چې زه یې په بې ناموسۍ محکومه کړې یم. دغه خاپې او لکه به له منځه نه ځي. کیدای شي په دې توګه ځان نور هم خوار او تت کړم. څو شپې ورځې مې وژړل. د مور او پلار له ویرې مې هم د بل اقدام جرأت نشو کولی. تر ډېر سوچ وروسته مې یوه غوره لار پیدا کړه. یو ورځ مې مور په داسې حال کې خونې ته راننوته چې ژړل مې او ویې ویل: پروینې؟ هو، رښتیا هیر مې شول. ووایم: زما اصلي نوم پروین و. آسیه مې نوم نه دی. آسیه مې نوی نوم دی چې په فاحشه خانه کې راباندې ایښی و. په دغه ورځو کې ډېره خواشینې او غمجنه یې. اوس هم ژاړې. ولې څه شوي؟ کیدای شي مرسته در سره وکړم او هره غوښتنه چې لرې هغه ترسره کړې. ومې ویل: نه مور جانې، هیڅ خبره هم نشته. په دغه ورځو کې خواشینې یم خو خپله هم نه پوهېږم چې ولې. حتمن کومه اندېښنه در لوېدلې چې دومره خواشینې؟ ما خپل درد ترې پټ کړه. ومې ویل: هیڅ خبره هم نشته. کیدای شي د زړه بوج وي، لرې به شي. هر څومره چې مې مور هڅه وکړه زما په غوسه او خواشینۍ پوه شي، ما ونه منله. له بده مرغه هېڅ مې هم ورته ونه ویل. داسې وګڼئ چې غوښتل مې هغه له خپل دغه وضعیت څخه خبره کړه. هغې ته به مې څه ویلی؟ دا مې ویلی چې د یو ځوان په دروغو ژمنو تېروتلم او خپل عصمت مې له لاسه ورکړ. مور به مې راسره څه کولی؟ زه د وژلو وړ نه وم. ما د خپلې سادګۍ او نادانۍ په مقابل کې د خپل پلار پت داغدار کړ. که هر ډول عذاب یې راباندې راوستلی د هغوی حق و. یو ځل مې تصمیم ونیو ځان وژنه وکړم، خو بیرته په تمه کېناستم. یو ورځ پوه شوم چې له بلې بدمرغۍ سره هم مخ یم. په ما کې د حمل نښې نښانې څرګندې شوې. کله چې مې دغه بدمرغي احساس کړه یوه ناڅرګنده لړزه راباندې راغله او په اندېښنو کې ډوبه شوم. شاید د خپل نفس په واک کې به وه. خو آیا زه کولی شم تر دې لوړ جنایت وکړم او یو بل موجود هم تر خپل هوا او هوس زار کړم؟ له همدې کبله مې له ځان وژنې ډډه وکړه. تصمیم مې ونیو هغه ځوان ته به لیک ولیکم. شاید عواطف او احساسات یې واڅوم چې له دغه ننګ څخه مې وژغوري. نو یو اوږد لیک مې ورته ولیکه او هغه جنایت مې هم ورته ذکر کړ. همداراز مې خپله امیندواري هم ور یاده کړه او ومې لیکل که پر ما نه رحمېږي پر هغه ماشوم ورحمېږه چې ستا د هوس او شهوت نتیجه ده. له دغې رسوایۍ څخه مې وساته. د هغه د لیک ځواب دا و: جنۍ، له ما لاس واخله. ته په خپله زما رفاقت او معاشرت ته لیواله وې. له کوم جبر پرته راته تسلیم شوې. زما څه ګناه ده؟ هغه ماشوم چې تا یاد کړی په کوم دلیل وایي چې هغه زما دی؟ لکه څنګه چې له ما سره ملګرې شوې له نورو سره دې هم مینه، لیوالتیا او تګ راتګ لرلی دی. دا له هغوی سره د معاشرت نتیجه ده. هیله کوم په راتلونکي کې زما مزاحمت مه کوه. ځان ته نور ملګري وټاکه او خپل ماشوم په هغو پورې وتړه. که تر دې وروسته ستا هر لیک په دې اړه راځي بې ځوابه به پاتې کیږي. لاسلیک. د دغه لیک په رارسېدو پوه شوم له داسې حیوان سره مې سر و کار دی چې یوازې بڼه او قواره د انسان ده. دا به بې ځایه کار وي چې د هغه د رامولو هڅه وکړم. نو بل تصمیم مې ونیو او ورپسې ووتم چې زما د ژوند په قیمت تمام شو. له یوې خوا رسوایي، له بلې خوا له مور او پلار څخه ویره.
له بله پلوه د یو ځوان بې شرافتي او ناموس وژنه چې د شهواني مینې له کبله یې د ذلت او بېپتۍ څات ولوېده. له بله پلوه د کورنۍ بېپتي او یو هم د هغه ماشوم ساتنه چې په ګېډه کې یې لرم، نو د نجات د ټولو لارو بندېدلو مجبوره کړم چې د پلار کور پرېږدم، د برخلیک او تقدیر د پیښو په لاس ولوېږم. تر غور وروسته مې یوازینۍ لاره غوره کړه چې هغه له خپل وطن څخه تېښته وه او په ګاونډي ښار کې مزدوري نیول وه. کله چې مې ماشوم وزېږېده زه به یې څو ورځې څارنه او پالنه کوم، بیا به یې د جومات پر تخت ږدم چې خپل لومړنی تصمیم عملي کړي، یعنی ځان ووژني. د خپل وروستي فکر د ترسره کولو لپاره مې خپل مور او پلار ته لیک ولیکه او لاندې رانقلوم: ګران مور او پلاره، پرته له دې چې درته سریزه ووډم زه بدمرغه شوم. د جهالت او ناپوهۍ له کبله مې د خپل پت او ناموس پرده وڅیرله، خو دا کار ما ترسره نه کړ، بلکې ستاسو خاین دوست. زه واده ته هیلهمنه کړم او ویې غولولم. په دې توګه یې زما ژوند تباه کړ. لومړی مې ځان وژنه کوله، خو څرنګه چې په ځان کې مې د عمل نښې لیدلې، نو د دې لپاره چې د بل نفس د وژنې سبب نشم له خپل لومړني تصمیم څخه مې سترګې پټې کړې او ستاسو د شرافت د ساتنې لپاره مې تصمیم ونیو د نړۍ له پاڼې خپل نوم له منځه یوسم او ځان دغه کسانو له پامه پټ کړم چې زه یې پېژندم. نو وروستی جرم دا کوم چې د سفر لپاره ستاسو لږې پیسې غلا کوم. هیله لرم دغه جرم مې وبښئ. دا یادونه هم کوم چې بې ځایه زما د لټون هڅه مه کوئ. زما وړه نښه به هم په لاس در نه شي، باید په مړو کې مې وشمېرئ. هیله لرم د هغو خواریو په بدل کې چې د دغه بې ګناه ماشوم د ساتنې په لار کې به ورسره مخامخېږم زما ګناهونه پاک شي او زما د خطا او تېروتنې په مقابل کې به ستاسو د عفو حس راوپاروي او له هغه ځوان څخه هم سخت انتقام واخلئ چې دغه ظلم او جنایت یې راسره وکړ. ستاسو بدمرغه او مظلومه لور چې د 20مې پیړۍ د متمدن بشر د شهوتونو او بالهوسیو قرباني شوه. د سفر ټول وسایل مې برابر کړه. یو سهار د ښوونځي په پلمه له کوره ووتم. تر وتو وړاندې مې د خپل ورور او خور مخونه ښکل کړل. په ستونزو مې د خپلو اوښکو مخنیوی کولی شو. په حسرتناک نظر مې ټولو مور، پلار، آن، نوکر او د کورو دیوالونو ته وکتل. خدای پاماني مې وکړه. یوه تمځای ته لاړم، ټیکټ مې راونیوه او د کرمانشاه په گاډي کې سپره شوه. په دې موټر کې 4 نارینه او 3 ښځینه مسافرانې هم وې. زه له هغه ښاره وتم چې پکې پیدا شوی وم او ما یې په غېږ کې 15 کلونه تیر کړي وه. ډېر ژر د الون له غرونو چې چپ لاس ته پراته و تیر شولو. لمنې تل سمسوره منظره جوړه کړې وي. په ما کې یو ستر انقلاب او ولوله ایښې ده. اوښکې مې تویېدې. هغه ځوان ته مې لعنت وایي. له هغه ښځو څخه یوه زما په ژړا پوه شوه او ویې ویل: لورې ولې ژاړې؟ هېڅ، د دې لپاره چې له خپل وطن څخه لرې کېږم نو ځکه ژاړم. یوازې؟ هو. چیرې ځې؟ کرمانشاه ته. هلته خپلوان لرې؟ نه. د څه لپاره ځې نو؟ حیرانه وم چې څه ځواب ورکړم. ومې ویل: له دې پوښتنو څخه د مقصد څه دی؟ نورې پوښتنې مه راڅخه کوه. عجبه ده، داسې ښکاري له کوره خفه شوې او په تا پورې اړه نه لري. زه له خپلو پوښتنو کوم غرض نه لرم، یوازې غواړم تر خپله وسه ستا مرسته وکړه. مننه. په کرمانشاه کې به چیرې اوسېږې؟ تر اسمان لاندې. پوهېږم، خو په کوم کور کې؟ د غریبانو او بې کسانو په کور، یعنی جومات کې، یا هم په کومه کنډواله کې. زما لپاره کوڅې هم شته. لنډه دا چې دغې ښځې په ټوله لار کې پوښتنې کولې چې وروسته به یې در معرفي کړم. څرنګه چې پوه شوه بې تجربه جنۍ یم او بې ارادې پردي ښار ته ځم، همداراز د اوسېدو لپاره ځای هم نه لرم، ټینګار یې وکړ چې کور ته یې لاړه شم. دوی به مې د خپلې لور په توګه ومني او هر ډول مرسته به راسره کوي. ما یې هم غوښتنه ومنله او کور ته یې لاړم. نور دې سر نه پرې ګرځوم. هغه کور همدغه دی چې زما او ستا قبر دی او هغه ښځه مشره مېرمن ده. نو ځکه باید وایم تقدیر له بارانه راوستم، تر ناوې لاندې یې کېنولم. کله چې مې ماشوم 3 میاشتنی شو له منځه یې یوړ.
زه یې رسما فحشا او ناموس پلورنې ته مجبوره کړم. 1 کال کېږي په دغه کور کې یم. لومړنۍ میاشتې مې په خوارۍ او ستونزو سره تېرې کړې. وروسته مې په خپل شعور کې یو ډول سستي او کاهلي حس کړه. کله کله به په خپلو مصیبتونو او سختیو پوهېدم. کله به مې د ځان وژنې تصمیم ونیوم، خو کله به هم ګرد سره بېواکه کېدم او هیڅ درک به مې نه درلود. تر هغه وروسته مې تصمیم ونیو چې زه هم له کاره لوېدلی یم، نو باید د هر چا په برخه کې بدي وکړم. په ډېر شدت سره به مې د هغه ځوان د غچ اندېښنه په ذهن کې پخوله. کله چې ته دغه کور ته راغلې، په مصیبتونو دې ډېره خوشحالېدمه، خو څو ورځې وروسته مشره مېرمن را باندې شکمنه شوه او زه یې درڅخه بېله کړم. ګواښ یې راته وکړ چې له تا سره ونه ګورم، که څه هم د هغې په نسبت مې تونده کینه لرله. د هغې ګواښ او هغې څپېړې چې ستا پر سر یې ماته راکړه، زما کینه نوره هم راوپاروله. زه یې د غچ په لټه کې شوم. اوس چې زه مجرمه، ګناهګاره او د عذاب وړ یم، پرېږده چې هر څه کېږي ودې شي. تر تورواله بل تیز رنګ نشته. زه هم یوه شېبه جنایتکاره کېږم، د ځان او نورو غچ اخلم. وروسته د یو بل تن په ډېرو خواریو چې ما ته به راته، بریالی شوم هغه تیر باسم، د هغه توپانچه او ګولۍ ترې واخلم. ډېر وخت کېږي دغه توپانچه زما په واک کې ده، خو یو غیبي حس زما مخنیوی کوه. زه یې په سوچ کې وم چې سبب یې څه دی او ولې د خپل تصمیم ترسره کېدو ته جرأت نه لرم. 2 ورځې وړاندې مې په میلمنو کې هغه ځوان هم ولید چې دغه ټولې بدمرغۍ راته زېږولې دي. د هغه په لیدو ډېره ووېرېدم او هم خوشحاله شوم. دا مې احساس کړل چې ډېر ژر به خپل غچ اخلم. 1 تیر 2 نښانه. د هغه په لیدو مې وخندل. څنګ ته ورغلم او ومې ویل: ملګریه، ما پېژنې؟ یو څه شېبه راته ځیر شو، وروسته لاړ. بیا یې وویل: عجب، هلته خو یې ویل ته مړه شوې، اوس دې په فحشهخانه کې وینم. زه خو له اولې ورځې پوهېدم چې بدلمنه یې. زه فاحشه نه ومه، تا فاحشه کړم. خیر، پروا نه کوي، راځه پخوانۍ ژمنه نوې کړو. څنګه؟ هېڅ، موږ به یو د بل دوستان یو، هماغسې چې تا غوښتل ویې ویل. سمه ده، خو یوه هیله در څخه لرم. څه هیله؟ سبا شپه به زما مېلمنه یې، یوازې به زما کوټې ته راځې. منم یې، خو ستا کوټه راته معلومه نه ده. مخامخ زما کوټه ده چې راتلې مشره مېرمن هم در سره راوله. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې زما په حضور کې ته ورته خپله غوښتنه ووایې چې هغه تر نورو پر ما ډېر پام وکړي. سمه ده. تر هغه وروسته خپلې کوټې ته ننوتلم او د دې لپاره چې ګمان ونه کړي ته مې هېره کړې، ستا لپاره مې خپله تاریخچه په لنډه توګه ولیکله او د رڼا په لاس یې پټه دراستوم. خو دا لیک به تر یوې لویې پېښې وروسته ترلاسه کوئ. ما تصمیم نیولی کله چې دغه 2 کسان زما کوټې ته راننوتل، په تومانچه د ځان او یوه ډله نورو نجونو انتقام واخلم چې ناکامې او بدمرغې دي، او وروسته به ځان وژنه کوم. دا ځل به خپل تصمیم عملي کوم. زه هم ډېر ژر له ملیحې سره ملګری کېږم او باور لرم چې ته به هم زموږ مله شې. په خپله د دې لپاره مخه ښې ته درنغلم چې در څخه شرمېږم، ځکه ستا په برخه کې مې بېوفایي او بېمهري وکړه. په لومړیو ورځو کې مې ستا د تېښتې لار جوړولی شوه، خو نه پوهېږم کوم حماقت اړه کړم چې په پټو سترګو د دغه کور د وحشیانه قواعدو اطاعت وکړم او له خپلې دندې خلاف کار ونه کړم. نو ویلی شم چې زه هم تر یوه حده ستا په بدمرغیو کې د نورو د جنایتونو ملګرې شوم. له دې کبله وجداناً در څخه شرمېدم. له تا نه د بښنې او عفوې دعا غواړم. ما خپله د خپلو اعمالو بدله ځان ته ورکړه. له خدای رحمت او بخشش غواړم. ګرانې بدریې، زه خپل دغه تصمیم حتما عملي کوم، خو د مشرې مېرمنې په وژلو سره به بیا هم مفاسد نه اصلاح کېږي. زه بیا هم خپله پخوانۍ عقیده لرم چې دولت او د ملت سعادت غوښتونکي باید د فساد جرړې وکاږي، د هغه پر ځای د فضیلت، علم، تقوا، معرفت او اخلاقو نیالګي کېنوي. تر دې زیات د لیکلو وخت نه لرم. خور جانې، د خدای په امان. د بشر د ظلم، شهوت او ځان غوښتنې یوه بله شهیده، پخوانۍ پروینه او اوسنۍ آسیه. د زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو،
د پاڼه ورژې د ناول 14مه برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې د الله په امان.